د شمل ور او سرنی ور مودا غازیان زندباد د امارت اسلامی وارز مریان زندباد د امارت اسلامی وارز مریان زندباد وارز مریان زندباد د شمل ور او سرنی ور مودا غازیان زندباد د امارت اسلامی وارز مریان زندباد د امارت اسلامی وارز مریان زندباد وارز مریان زندباد ډېرې ستړې ستومانۍ چې په ځان تېرې کړلې ننګرهار د مارکو سیمه ده دلته د مالټو باغونه دي او په دې سیزن وخت کې خلک د افغانستان د مختلفو سیمو نه دلته سیل او تفریح دپاره راځي د مالټو باغونه د مالټو نه خوند اخلي تاجکستان ازبکستان ته هم ځي مختلفو ځایونو ته ځي او الحمدلله ډېر ښه حاصلات دي خلک پکې ډېر خوشحاله دي ډېر ښه حاصلات ورکوي سبا مالټه هم خوږه مالټه ده او بل دې ته غازي آباد پارمیسا دغه ساحې دي ټولې او ښایسته مالټه لري او زیتون ډېرې ستړې ستومانۍ چې په ځان تېرې کړلې نن ښوروه د سر بلند پر جهان زنده‌باد جهان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد وارز مریان زنده‌باد د شمل ور او سرنی ور مودا غازیان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد وارز مریان زنده‌باد د اغیار روشن خیالو ستر غروري کړمات د اغیار روشن خیالو ستر غروري کړمات د میړني او توریالي مو سربازان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد انشاءالله چې د هر ولایت خلک به ترې میلاو شي او په دې خاطر باندې سیلفي ډېر راځي چې امن امنیت او مطلب خو والله اعلم حالا کې خبره داسې ده چې دا مالټه ډېره بهترینه مالټه ده او ټول افغانستان ته کافي کېږي بلکې افغانستان ته نه نور ممالکو ته هم صادریږي دولتي ځمکه څومره ده غالبا چې 4,000 جربه ده په دې کې درېیمه حصه ټوله مالټه شوې ده که داسې وګورې په دې باغونو کې وګرځې داسې خلک به وګوري چې ګري به هم خریلې وي انداز ټیپ ټاپ به هم داسې وي چې بلکل پخوا به دلته نه شو راتلی اوس د هغوی دپاره امن دی د هر چا دپاره امن دی چې په هر ځای کې ګرځي مخامخ لرې غرونه ښکاري یا د کونړ سیند دی نو تر هغې پورې خلک ځي چکر یې وهي تر اوسه پورې داسې کومه پیښه حادثنده شوې چې خلک ورته ګوته ونیسي چې دلته یا غل پیدا شوی یا مقصد څوک بې عزته شوی یا چا سره لانجه دعوه کړې ده خو الحمدلله بیخي امن و امان دی که ملا دی که امي دی که سپین ږیری دی که ماشوم دی ټول خوشحاله دي امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد وارز مریان زنده‌باد د شمل ور او سرنی ور مودا غازیان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد د امارت اسلامی وارز مریان زنده‌باد وارز مریان زنده‌باد د ناټو
د ناټو مغرور سواکونه رسوا وشړل د په غیرت او ننګ مین ټول شاه زلمیان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه سرک په سر مالټې څوک شکي نه ما دا خو ځمکه ده دې کې چې کم قسم میوه کېږي هغه هر قسم کم خوبي چې په دې ونه کې هغه ښکاره کوي زمریان زنده‌باد زمریان زنده‌باد د شملور او سرنیور مردا غازان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان زنده‌باد دانن پیزاد امنیت په تحفه کې راکړه دانن پیزاد امنیت په تحفه کې راکړه د الشیخ هیبت الله د سنگیاران زنده‌باد الله د نارنج د کمالټا او دا سپینه دا لیمبو دی او دا مالټا ده دا درې واړه څنګه یو ځای کړلي دي نو بوټو کې غلط شوي سره ها بوټو کې غلط شوي د منځ کې بیا همداسې ونې شته که نه دا خو ډېر غټ لیمبوګان هم دي که دا 1 کیلو یو نیمبو دا نور هم غټېږي 1 کیلو پورې یو نیمبو جوړي دا ډېر غټېږي دا نیمبوګان چې دی که نه دا تقریبا تر 2 کیلو پورې وزن هم صحیح ده موږ خو داسې نابلده غوندې وو هغه ځای کې یو ونه وه ډېره ډکه مو وه داسې بل رقم رنګ یې وو نو ته ډېر تاو راتاو شو اخره کې یو ماشوم راغی یوه مالټې او نارنج نه پېژنې او عکسونه ورسره وباسي یاران زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان زنده‌باد د شملور او سرنیور مردا غازان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان د ملنګار ملنګ مسمن پرې دا دعا جوړوي د ملنګار ملنګ مسمن پرې دا دعا جوړوي دې سالم کړي سلامت د اتلان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان زنده‌باد د شملور او سرنیور مردا غازان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان زنده‌باد د شملور او سرنیور مردا غازان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد د امارت اسلامی واړه زمریان زنده‌باد واړه زمریان زنده‌باد دا ترانه په فرمایش د ډیر ګران او محترم رور طالب العلم متین دانش په आवाज د ډیر ګران او محترم رور مولا محمد ابراهیم زاهد شاعر د ډیر محترم ملنګیار مسعود والسلام